د افغانستان په اړه د سیمه ییزو سلا مشورو په دوام د روسیې او د تاجکستان ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان وضعیت او د سیمې امنیتي او سیاسي ننګونې څېړلې. کرملین په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د ولادیمیر پوتین او امام علي رحمان له لوري د افغانستان د وضعیت په پام کې نیولو سره پر سیمه ییزو مسایلو خبرې شوې دي. د افغانستان په تړاو د سیمې د هیوادونو د سلا مشورو په لړ کې تازه د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او امام علي رحمان په ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د سیمې تحولاتو په ځانګړي توګه د افغانستان د وضعیت په تړاو د نظرونو تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د خبرې د سیمې پر امنیتي او سیاسي ننګونو راټولې وي. د افغانستان په تړاو د چارواکو خبرې په داسې حال کې شوي چې تاجکستان وايي په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې د ناامنۍ شاهد دی. ایم به خاطر روسیه که شرایطشان را مساعد میسازه که بیشتر قوتهای خود به طرف سرحد تاجیکستان در مرز افغانستان استحکام ببخشه. کارپوهان پر دې باور دي چې د مسکو او دوشنبې ترمنځ د سیاسي سلا مشورو دوام په ځانګړي توګه د افغانستان په تړاو کولی شي د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د تعامل د زیاتېدو لپاره ګټور تمام شي. کشورهای برقدرت و کشورهای بزرگ معمولا از سیاست‌های یک جانب مقابل یا حریفای خود آگاهی می داشته باشند، بو خاطر یا زیادتر تدابیر خود میگیره. بنا روسیه خبر داره که امریکا یا با کمک متحدینش مانند پاکستان میخواد آسیا مرکزی را نارام بسازه و یک تهدید برای مسکو ایجاد کنه. پالیسی چی مسکو و چی آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی و در این اواخر تاجیکستان دالبه‌ای است که همکاری های اقتصادی بین افغانستان و این کشورها ادامه پیدا بکنه. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ویلي وو د روسیې له لوري د روان کال په جولای میاشت کې د افغانستان د اسلامي امارت رسمي پیژندنې د امنیتي همکاریو په ګډون په بېلابېلو برخو کې دولتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لاره هواره کړې ده. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مرسلین ارسلا مېلمه دی. ارسلا صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر ښه. لکه څنګه چې تاسې هم واورېدل د روسیې او دغه راز تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. کله تاسې وپوښتم روسیې د افغانستان پر وړاندې یو واضح او مشخص دریځ نه لري، د ویرې او ډار ترمنځ قرار لري، فکر کوئ ولې او علتونه یې څه دي؟ سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د روسیې دریځ د افغانستان په تړاو باندې او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د مرکزي اسیا هیوادونو جمهوریتونو د دوی دریځ تقریبا یو شان دی. د افغانستان په وړاندې دوی د خصوص مشخصا د افغانستان نه د طالبان د حکومت نه دوی د خطر احساس نه کوي. دوی ګوري چې د دوی ځینې عناصر د دوی ځینې هغه عناصر چې په دې هیوادونو کې ممنوع الدخول دي، دوی د داعش غړي دي، دوی په منځني ختیځ کې دوی جنګېدلي دي، دوی بیا راغلي د افغانستان په ګاونډ کې په پاکستان کې د دوی ځینې په ټریننګ کمپونو کې او ځینې په پوځي مرکزونو کې ځای په ځای شوي دي. دوی تر ډېره خطر احساس د دغو عناصرو نه کوي. ځکه ما تاسو ولیدل چې د نورو د مرکزي اسیا هیوادونو د نورو هیوادونو سره لکه نه چې دغه اقتصادي همکاري رامنځته شوي دي. حتی دا د تیرو 25 کلونو نه دا همکاري پیل شوي دي، په تیرو 4 کلونو کې هم د دوام پیدا کړ. خو مشخصا په یوه برخه کې دا ستونزه موجوده ده چې دا پخوا دا همکاري موجوده نه وي، اقتصادي همکاري، خو په تیر یو کال کې چې له پاکستان سره اړیکې خرابې شوي دي، په دغه وخت کې د تاجکستان په پوله باندې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، امنیتي مشکلات چې دا قصداً رامنځته کېږي ځکه هغه ادعا چې د افغانستان له طرف موجوده وه چې افغانستان به هیڅ هیواد ته ګواښ نه وي. د نورو اسیا مرکزي اسیا هیوادونو سره دغه ستونزه موجوده نه وه. په دې لپاره چې یوه ستونزه رامنځته شي او دا وښودل شي چې دا ستونزه یوازې افغانستان له پاکستان سره نه لري بلکې له نورو هیوادونو سره هم لري، دغلته ځینې مصنوعي امنیتي تهدیدونه رامنځته کېږي چې هغه عناصر یې ما تاسو ولیدل په تېرو اونیو کې چې ځینې چاته ونیول شول. د هغوی اعترافات هم دا و چې دوی په افغانستان کې نه بلکې له یو بل هیواد څخه دستور اخیستی و چې دوی راشي ځینې ورانکاره فعالیتونه دلته وکړي. د جمهوریت د مرکزي اسیا ځینې جمهوریتونه چې ځینې ستونزې لري، ځینې اندېښنې لري، هغه له روسیې سره ګډې دي. ځکه ما مخکې هم وویل چې ځینې عناصر
اورانکار عناصر خصوصا د داعش وسوال چې کله فعالیت کوي په دې هیوادونو کې هغه د افغانستان نه د یو مسیري عبور په توګه استفاده کړې ده، لکه کومه د تاجکستان په پوله باندې کوم بریدونه وګورو یا کوم حمله وګورو اورانکار فعالیتونه وګورو، کومه ته په روسیې کې د داعش وسوال وګورو چې هغه تاجکستاني وګړي وو او دوی د دې سابقه درلوده چې دوی په پاکستان کې اوسېدلي وو، دوی په منځني ختیځ کې ټریننګ اخیسته او یا د پوزیس د کړې وي تروریسټ د کړې وي، بیا وروسته راغلي پاکستان ته ځینې عناصر او بیا وروسته راغلي لاړ په روسیه کې هغه لوی تروریستي برید تر سره کړ. نو دوی دا اندېښنه لري چې وکه د افغانستان نه د یو عبور یا د یو عبوري لارې په توګه استفاده ونشي او دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه ونه ګواښل شي، بل اخر ته د روسیې امنیت تهدید نشي. د پامدې په خاطر دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې ګډ تصامیم او ګډ اقدامات وکړي. خارسلا صاحب که وګورو د روسیې د روزونه په دې توپیر لري چې په نړیوالو سټیجونو کې دوی دا یادونه کوي چې دوی له افغانستان د کوم ګواښ خطر نه محسوسوي، خو له بل لوري بیا که د منځني اسیا هیوادونو خبره شي دوی هماغه د ګواښ خبره کوي. فکر کوي چې غواړي په یو ډول باندې منځني اسیا هیوادونو ته دغه ګواښ مطرح کړي او که یا دوی وپوهوي چې امنیت یې روسیې تامین کړی؟ په نړیوالو سټیجونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه روسیه د خپل د مسؤلیت له مخې ځکه دوی د حکومت رسمن په افغانستان کې حکومت ډله په رسمیت پیژندلې ده او دوی د خپل دغه اقدام نه مجبور دي چې دفاع وکړي. او بلکې څنګه چې ما مخکې ویلې روسیه عملاً د افغانستان د حاکم نظام نه دوی د خطر احساس نه کوي، دوی له هغه عناصر نه د خطر احساس کوي چې د افغانستان نه په تیریدو او د هیوادونو ته ځان رسوي. خو بیا کله چې راځو د منځني اسیا هیوادونو جمهوریتونو د دوی اندېښنو ته مشخصاً که تاجکستان ته راشو وایو، دوی ځینې اندېښنې لري چې بیا دوی کله چې روسیه دوی نه غواړي چې دوی تعامل وکړي د حاکم نظام سره په افغانستان کې تعامل وکړي او لکه نورو لکه ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان او قرغیزستان غوندې دوی راشي اقتصادي همکارۍ ته مخه کړي، سیاسي تعاملات ته مخه کړي. نو دا یو بهانه ده د تاجکستان چې دوی د افغانستان هنوز هم د خطر احساس کوي. ځینې کسان دي چې پخوا په شلو کلونو کې د حاکم نظام ترڅنګ جنگیدلي هغه تاجکستاني عناصر دي چې اوس هم په افغانستان کې موجود دي، که څه هم بار د دوی د فعالیتونو په اړه ډاډ ورکړل شوی دی چې دوی به د هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کړي، د کوم خطر به د افغانستان له خاورې نه په استفادې دوی ته نه متوجه کړي. خو دوی لا هم د دوی موجودیت د دغه هیوادونو لپاره مشخصا د تاجکستان لپاره د اندېښنې وړ دی. نو کله چې دوی د روسیې سره خبرې کوي، کله چې روسیه د دوی غواړي چې دوی تعامل وکړي لکه دوی غوندي چې د افغانستان سره رسمي تعامل پیل کړی دی، دوی هم تعامل وکړي، نو دوی خپل دغه معذرت وړاندې کوي او دوی وايي دوی دغه یو اندېښنې په توګه مطرح کوي. او زموږ په گاوند کې پاکستان مشخصا له همدغه ټکي نه استفاده کوي او هغه سي عناصر روزي او داسې عناصر رامخته کوي یا په پیسو په بدل کې یا د غوي دغه ګډ اهداف ته دوی سره تعریفي او راځي امنیتي ګواښونه رامنځته کوي، امنیتي تهدیدات رامنځته کوي تر څو د دې نه استفاده وکړي. او د دې نه تر اوسه پورې استفاده هم شوې ده چې ضرور ده چې د افغانستان له اړخه باید لکه نورو هیوادونو ته ازبکستان او ترکمنستان او قرغیزستان ترکمنستان ته چې کومه ژمنه ورکړل شوې ده او عملاً دا ښودل شوې ده چې تر اوسه پورې هغوی ته کوم مشخص ګواښ نه دی متوجه. تاجکستان ته هم دغه مشخص تعهد ورکړل شي او په عمل کې دا وښودل شي چې د افغانستان خاور نه واقعا تاجکستان په ضد باندې استفاده نه کیږي. ارسلا صاحب ښه که وګورو د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو خبرې اترې کړي د افغانستان د وضعیت په اړه، خو مشخصا نه دي ویل شوي چې مشخص ټکي به څه وو. فکر کوئ دا د افغانستان لپاره یو فرصت دی او که اندېښنې؟ که روسیه د مرکزي اسیا جمهوریتونو سره خبرې کوي دا د افغانستان لپاره فرصت دی، ځکه ما تاسو ګورو چې تر اوسه پورې د منځنۍ اسیا هیڅ هیواد تر اوسه پورې حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو برعکس که راشو روسیې ته دوی په رسمیت پیژندلی دی، دوی تعاملات کوي، عملاً رسمي تعاملات، سیاسي تعاملات لري. خو موږ د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تر اوسه پورې اقتصادي تعاملات لرو. نو کله چې دغه مسله سیاسي مسله منځته راځي، روسیه لکه هغه نفوذ چې په منځنۍ اسیا په جمهوریتونو باندې لري او له دوی سره کوم تعاملات لري، له سیاسي تعاملات لري، د دوی سره وخت نا وخته مشورې لري،
نو د دې نه معلومیږي چې روسیا د دوی نه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره سیاسي تعاملات په ترڅو د سیاسي تعاملاتو پرانا کې بیا امنیتي تعاملات او امنیتي همکاري رامنځته شي. ځکه سیاسي همکاري نه وي نو امنیتي همکاري عملاً منځته نه راځي، ځکه هغه اعتماد موجود نه وي. نو د اعتماد رامنځته کېدو لپاره باید سیاسي تعامل پیل شي، باید اقتصادي تعاملات باید پیاوړي شي ترڅو هیوادونو ګټې سره ونغړي او ګټې سره یو شان شي. بیا وروسته د هغې نه یو هیواد د امنیتي تعهداتو، امنیتي تصامیمو او امنیتي همکاریو سره مخته شي. نو دا ضرور ده او دا مهمه ده چې روسیا د دې هیوادونو سره تعامل لري، د افغانستان په اړه خبرې کوي او د دوی سره تصامیم نیسي په ګډه او د دوی سره په ګډه مخته ځي. ښه که وګورو په ټوله کې هیوادونه او بیا په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونه د سیمې د امنیت او دغه ثبات لپاره د افغانستان ثبات مهم بولي، فکر کوئ چې دغو هیوادونو واقعا هم د افغانستان د ثبات لپاره او د سیمې د امنیت لپاره هغه ګډ اقدامات او مهم او مشخص ګامونه پورته کړي دي او که نه؟ ما تاسو په تیرو 20 کلونو کې، خصوصا په تیرو 4 کلونو کې ما تاسو ولیدل چې حتی د نظام بدلون په افغانستان کې له منځنۍ اسیا هیوادونو سره همکاري نه ټکنۍ کوي. ما تاسو د اوس هم غټې پروژې لرو، برعکس د هر بل هیواد د سیمې د هر بل هیواد په پرتله موږ د منځنۍ اسیا هیوادونو سره غټې پروژې لرو، غټې همکاري لرو. از ما تاسو صادرات او واردات زیات شوي دي او زیاتېږي. کله چې موږ مثلا په اقتصادي همکاریو کې یو ګاونډی هیواد له موږ سره سیاسي چلند کوي، موږ له منځنۍ اسیا له هیڅ هیواد سره سیاسي چلند نه دی کړی. حتی ما تاسو تاجکستان ګورو چې ستونزه موجوده ده، بریدونه کیږي، بهانې لټول کیږي او یو بل هیواد هڅه کوي چې دغه اړیکې خرابې کړي. خو بیا هم موږ د تاجکستان نه واردات لرو، موږ تاجکستان څخه صادرات لرو. موږ هنوز هم د تاجکستان ډیره مهمه ده چې تاجکستان وخت پرېکړه نه کړې چې موږ باندې برېښنا له سیاسي ملحوظاتو له امله قطع کړي. نو دا دې ښودنه کوي چې دا موږ دوی سره د ښو اړیکو، د اقتصادي اړیکو غوښتونکي یو او دا عملاً امکان هم لري، ځکه موږ د هیوادونو سره اقتصادي همکاري، سیاسي همکاري اړیکو پورې نه دي تړلي. موږ له هیڅ منځنۍ اسیا هیواد سره رسمیت نه لرو، رسمي اړیکې نه لرو، خو تعاملات لرو، اقتصادي تعاملات لرو او دا ډیر سالم دي. موږ سوداګر هلته ځي نو کله د هغې ځای نه واردات کوي، بیرته صادرات هلته کوي او ډیر په نورمال شکل دا دوام لري. دا دې ښودنه کوي چې دا هیوادونه د افغانستان په وړاندې دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د افغانستان سره همکاري او د افغانستان سره تعاملات، اقتصادي تعاملات امکان لري او دا ګټور دي. ارسلا صاحب، د سیمې د بې ثباتۍ یو معلوم او مشخص او لوی لوری داعش دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه نیولې بیا تر هند او چین او روسیې پورې اندېښنې دوی ګډې لري. مشخصا دغو هیوادونو د دغه لوري او په ټوله کې د دغه بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره فکر کوئ هغه خپله واقعي ونډه اخیستې ده او که نه په هغه اندازه چې خبرې اترې کیږي؟ کله چې موږ همکارۍ ته راشو، د دغه هیوادونو ډیری وګړي، منځنۍ اسیا هیوادونو د مشخص څو هیوادونو خصوصا د قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د دې وګړي په منځنۍ اسیا په منځني ختیځ کې زښته زیات وو. په تیرو 15 کلونو کې دوی هلته جنګېدلي، هلته نظامي زده کړې کړې دي او دوی چې کله چې دغه تحولات په منځني ختیځ کې رامنځته کېږي، مشخصا په سوریه کې کله چې کوم تحول رامنځته کېږي، دوی نور دغه وسلوال له دې هیواده د وتو په حال کې دي او دوی مجبور دي، ځکه دوی خپل په دغه هیوادونو کې ممنوع الدخول دي، دوی تر تعقیب لاندې دي. دوی باید یو دریم هیواد وګوري. دریم هیواد د دوی لپاره مشخصا پاکستان دی چې په دې برخه کې ځینې اسناد هم شریک شوي د دې هیوادونو سره او دې هیوادونو کتلي دي چې واقعا په دې لیستونو کې چې د افغانستان له طریقه د دوی سره شریک شوي دي، د دوی هغه وګړي شته چې دې هیوادونو ته ممنوع الدخول دي او دوی عملاً ګواښ متوجه کوي خپلو هیوادونو ته، خپل مطبوع هیوادونو ته. نو د دغې لپاره دوی ته معلومه ده چې افغانستان خو د فعلا لپاره دې وسلوال ته ځای نه دی ورکړی، خو د یو عبوري لارې په توګه استفاده کېدی شي د افغانستان نه او استفاده هم شوې ده. ما تاسو په دې وروستیو کې شاهدان یو چې حداقل که د دوی وسلوال له دې لارې نه دي راغلي، خو یو مشخص هیواد چې هغه پاکستان دی یو عناصرو ته پیسې ورکړي دي چې د افغانستان په پوله باندې له دې هیوادونو سره امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. نو که داسې یو کار کولی شي، که پیسې ورکولی شي، نو سبا ته د دې هیوادونو
وګړي هم چې په دې پاکستان کې اوسېږي، مشخصا په بلوچستان کې دوی په اډو کې روزنه ترلاسه کوي، هلته میشي وي دي، هلته ساتل کېږي. نو دې هیوادونو ته ګواښونه متوجه کولی شي او دې هیوادونو دا درک کړې ده او دا خطر دوی د افغانستان د ادرسه مشخصا د افغانستان د حاکم نظام د ادرسه نه احساس کوي، بلکې د افغانستان د جغرافیې نه احساس کوي چې دغه وسوال به خران شي په دغه لار باندې او دوی په دوی باندې بریدونه ونه کړي. دوی د پاکستان سره هم دا اندېښنې شریکې کړي، اما غیر رسمي په ښکاره دا نه اعلانوي، ځکه دوی د پاکستان سره عملاً پاکستان پر رسمیت پیژني، پاکستان حکومت پر رسمیت پیژني او د هغوی سره سیاسي تعاملات لري. خو کله چې افغانستان ته دوی راځي نو افغانستان سره تر اوسه پورې دوی سیاسي تعامل نه لري بدون د روسیې نه او پر رسمیت حکومت نه دی پیژندلی. نو دوی په نړیوالو سټیجونو کې د اندېښنې کوي ترڅو نړیوال فشارونه یو څه زیات شي د ستونزې د مخنیوي لپاره. ارسلا صاحب که وګورو د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په پولو کې په دې وروستیو کې ځینې تحرکات رامنځته شول، فکر کوئ چې خپله تاجکستان د دغو مسایلو او تحرکاتو په هغه مشخص او لومړي ادرس نه پوهیږي او نه دی ورمعلوم؟ که ورمعلوم دی په دغه وضعیت کې بیا دغه اندېښنې د افغانستان په اړه مطرح کول په څه معنا دي، او که ورمعلوم نه دی ولې دوی د دغې موضوع عمق ته فکر او کار نه کوي؟ موږ خو د اوس په د افغانستان حاکم نظام د مرکزي اسیا هیوادونو له ټولو جمهوریتونو سره رسمي تعاملات نه لري، البته په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې برخه کې هغه اقتصادي همکاري چې موجودې دي هغې ځینې سیاسي اړیکو ته زمینه برابره کړې ده. خو د تاجکستان سره متاسفانه چې کومه فاصله چې موجوده وه په تېرو 4 کلونو کې له تاجکستان سره حتی په دغه حد کې هم اړیکې موجودې نه وي، سیاسي اړیکې موجودې نه وي، نو امنیتي همکارۍ عملاً موجودې نه دي. نو د دغې لپاره تاجکستان یو څه خطر احساس ډېر کوي، ځکه د افغانستان نه څه نه دي اورېدلي، د افغانستان د حاکم نظام نه همکاري نه ده ترلاسه کړې. خو په دا وروستیو کې ما تاسو ګوري چې د حاکم نظام او د تاجکستان بهرنۍ چارې وزیران په اړیکه کې دي، دوی سره غږېدلي دي. دغه خبرې کېدای شي تر یو حده هم د تاجکستان هغه اندېښنې حل کړي او یو څه قناعت ترلاسه کړي. خو که په راتلونکي کې دغه تعاملات یو څه زیاتېږي، که اقتصادي همکاري زیاتېږي، که سیاسي ارتباطات روابط زیاتېږي، دا کېدای شي د تاجکستان هغه اندېښنې حل کړي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په دې پوهېږي چې د افغانستان حاکم نظام عملاً دوی ته خطر نه دی متوجه کړی، خو دغه چون اړیکې موجودې نه وي تاجکستان سره تر اوسه پورې سیاسي تعاملات په ټیټه سطح هم نه وو شوي، چون هلته سفارت نه دی موجود او چون هلته نمایندګان نه دي. خو دا چې بیا بهرنیو چارو وزیران سره غږیږي، بیا دغه کېدای شي زمینه دې ته مساعده کړي چې یو څه فهم رامنځته شي، حداقل یا اسناد د دوی سره شریک شي. د مرکزي اسیا هیوادونو لکه ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان سره دغه اسناد شریک شوي دي چې د دوی وګړي د پاکستان په کومه سیمه کې د دوی هغه خطرناک وګړي اوسېږي. په تاجکستان سره تر اوسه پورې دا شریک شوي نه وو، چې دغه بریدونو وروسته دا هم شریک شوي دي او کېدای شي د تاجکستان په دریځ کې هم یو څه بدلون ووینو ما تاسو په راتلونکو میاشتو کې. ارسلا صاحب، روسیه هغه هیواد دی چې په ملګرو ملتونو کې د ویټو حق لري. وخت نه وخت کله نه کله هغه موضوعات چې په نړیواله کچه مطرح کېږي او اندېښنې ترې ښودل کېږي، فکر کوئ چې خپله روسیې د افغانستان او دغه رازنړۍ ترمنځ د امنیت، ثبات او په ټوله کې د سیمې لپاره څومره لابي کړې ده په دغه مسایلو کې؟ که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مسلې ته راشو، په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو دریځ یو څه ضعیفه شوی دی. هیوادونه ډېره هڅه نه کوي چې د ملګرو ملتونو له ادرسه مخته لاړ شي. اوس تر ډېره مهم سیمهییز فارمټونه دي، لکه سیمهییز سازمانونه لکه شانګهای، ایکو، دا سازمانونه مهم دي چې د دې هیوادونو د دې سازمانونو د دې غړي هیوادونه دغه سازمانونو له ادرسه مخته لاړ شي او روسیه په دې برخه کې ډېر څه کولی شي چې د هیوادونو ترمنځ همکاري رامنځته کړي. د افغانستان په محور باندې د سیمې اکثریت هیوادونه په دې باندې اعتراف کوي، په دې دا یې منلې ده چې افغانستان د اقتصادي همکارۍ جوګه کېدای شي، د اقتصادي تعاملاتو جوګه کېدای شي او د دې ثبات مهمه دی. د اقتصادي همکاریو لپاره سیاسي ثبات او امنیتي ثبات د افغانستان مهمه دی. نو د دې لپاره باید ګډه همکاري وشي. حتی ما تاسو ولیدل چې هند چې د افغانستان په لرې ګاونډ کې پروت دی، د هند هم حتی له چین سره په دې برخه کې خبرې پیل کړې دي چې د افغانستان د ثبات لپاره دوی ګډه هڅه وکړي، ځکه دغه افغانستان نه هر څه پېښېدی شي د هیوادونو ته. د افغانستان ناامن وي، یو د ناامنۍ محور رامنځته شي، هر دغه هیواد
چې ماتاس په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې لرو دوی تخریبي عناصر لري چې دغه تخریبي عناصر د یو فاصل د یو خلا په لټه کې چې یو خلا رامنځته شي او دوی له هغه خلا نه استفاده وکړي او په هغه خلا کې واوسېږي او همدغه خپلو هیوادونو ته ګواښونه رامنځته کړي. نو کله چې افغانستان کې امنیت رامنځته کېږي، ثبات رامنځته کېږي، مشخصا د دې هیوادونو په امنیت او ثبات باندې مستقیم اغیز کوي. ما تاسو ته په شلو کلونو کې ولید چې په افغانستان کې هغه نسبی امنیت او نسبی سیاسي ثبات چې وو هغه په دې هیوادونو باندې ډېر اثر کړو. په دې هیوادونو کې ما تاسو ډېر د غټ امنیتي پیښې شاید نه وو او که دوی د دې احساس کوي په افغانستان کې ناامني بې ثباتي رامنځته کېږي، عملاً د دوی پولې د دوی حتی پایتختونه له ګواښ سره مواجه کېږي او امنیتي او حتی سیمه ییزې همکارۍ اغېزمنوي. ځکه یو ګسست رامنځته کېږي په منځ کې، یو خلا رامنځته کېږي او دا خلا د دې ټولو هیوادونو لپاره ښه پایلې نه لري. ارسلا صاحب تر یوې دقیقې پورې فرصت لرو. وروستۍ پوښتنه کوم بحث هم همدلته راغونډوو دا چې ډېری ناستې ترسره شوې په دې وروستیو کې یا په ټوله کې هغه ناستې چې ترسره کېږي او افغانستان یې د بحث د محور یو ټکی اوسي. څنګه کېدای شي اسلامي امارت دغه مسله داسې وګرځوي چې بالاخره د دې پر ځای چې د بحث ټکی اوسي د بحث لوری او شریک هم اوسي چې موضوعات ورسره شریک شي؟ ښه دغه د سیاسي د افغانستان سلسله د تاریخ دا ښودلې ده چې دغه د افغانستان داخلي سیاست په بهرني سیاست باندې مستقیما اغیز کوي او کله چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو سره کوم تعامل رامنځته کړو، موږ باید د افغانستان ټول مسایل داخلي ونه بولو، ټول افغانستان ټول مسایل داخلي نه پاتې کیږي. نو د دې لپاره چې موږ د افغانستان ځینې مشکلات حل کړو، باید په افغانستان کې دننه موږ افغانان په خپلو کې کینو، خپل مشکلات باید حل کړو ترڅو موږ داخلي ثبات رامنځته کړو، ترڅو موږ وکړای شو د سیمې د هیوادونو لپاره یو قوي ادرس واوسېږو او موږ وښیو چې موږ داخلي ثبات لرو او زموږ دغه داخلي ثبات کولی شي د سیمې په هیوادونو د نړۍ په ثبات باندې هم تاثیر وکړي او دا هغه وخت بیا نړۍ کولی شي موږ باندې حساب وکړي او هغه وخت نړۍ د یو مشخص او یو مسؤل حکومت سره په افغانستان کې یو مسؤل نظام سره مخامخ کیږي او دوی هم د افغانستان په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي. ډیره مننه. کور مو ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مرسلین ارسلا.